سلامونه او احترامات مو منئ، ښه راغلاست. دا هم د نن ورځې مهم خبرونه. دوحه کې لا هم د تماس ډلې د مذاکراتو پر کړنلاره او کاري اصولو بحثونه کوي. پکتیا کې د وسلوال برید له امله د ولایتي شورا غړی وژل شوی. طالبان وایي تعلیمي نهادونه او د بشري حقونو د ساتنې ادارې باید پر مدرسو، مساجدو او دیني مرکزونو د بمبار او بریدونو مخه ونیسي. د کندوز په خان آباد ولسوالۍ کې د هوایي بریدونو له کبله 30 تنه ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې. طالبانو سره په مخامخ جګړه کې د پکتیکا د امنیت آمر وژل شوی دی. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وایي طالبانو سره مذاکراتو ته بشپړ چمتووالی لري. د امریکا ولسمشر ټرمپ په خپلو څرګندونو کې طالبان زیرک او هوښیار خلک بللي. د خبرونو پای.